د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه پام وکړئ د نن ورځو مهمو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل پاکستاني سیال سره پر څلورو موضوعاتو غږېدلی. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د غونډې په درشل کې سره ولیدل. محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره د سولې په راتلونکي پړاو، امنیت، د کډوالو په بیرته ستنېدو او اقتصادي همکاریو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم له ښاغلي اتمر سره تر لیدنې وروسته په خپل ټویټر لیکلي چې پاکستان د ټولو لپاره د یو سوکاله راتلونکي په هدف له افغانستان سره د اړیکو غښتلتیا ته ژمن دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به افغان پلاوی له ګډونوالو هیوادونو د افغان سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي. ولسمشر غني د ترکمنستان له ولسمشر محمد داوود سره ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګه د خپره شوي خبرپاڼې له مخې په دغه ټلیفوني تماس کې دواړو لوریو د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د دوستانه او نیکو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. خبرپاڼه کې دواړو هیوادونو ولسمشرانو تر سره شویو کارونو، ټاپي او ټاپ پروژو او نوري فایبر شبکې غځولو په اړه هم خبرې کړې او دغه پروژو د بشپړولو په خاطر پر درې اړخیز او څلور اړخیزو میکانیزمونو هوکړه کړې ده. ننګرهار کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي توکي ونیول شول. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د 2 جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په اچین ولسوالۍ کې وکړل، په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 8 کیلوګرامه چارس ونیول شول. د کورنۍ چارو وزارت بیان طریق قریان ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات په غنی خیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یوه زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه چارس، 5 کیلوګرامه ښیښه، نږدې 15 کیلوګرامه تریاک او څه اندازې وسلې او مهمات هم نیول شوي دي. فوزیه کوپی وایي د ښځو د حقونو له خوندیتوب پرته سوله له ناکامۍ سره مخ کیږي. د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوي غړې فوزیه کوپی وایي چې د ښځو د حقونو او شته لاسته راوړنو له خوندیتوب او درناوي پرته د سولې له ناکامۍ سره مخ کیږي. پکتیا کې له 300 کیلوګرامو ډیر چارس نیول شوي. د پکتیا پولیس تر 300 کیلوګرامه ډیر چارس او بانک ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بانک او 110 کیلوګرامه اومه چارس ونیول شول. لیدونکو دا و د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مل.